meeting is being recorded. شو رأيك recording شو الوضع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما ګران محترم خونده الله جل جلاله به جوړ روغ یاست انشاءالله. موږ به یو څه پریکټیس وکړو د شده، میم مشدد او د نون مشدد او د شد رول چې دی د هغه پریکټیس به یو څه تاسو ته واضح کړو انشاءالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دلته سکرین باندې ورکه ده. اوکې دلته په سکرین باندې ورکه ده. دلته اوکې په دا خط باندې چې موږ دلته دایره ورکړله ګول دغه لیکه به موږ تاسو ته واضح کو. اول دا د سکون رول دی. سکون چې ته وایي وړغندی چې دی نه دا ته سکون یعنی وړغندی دی. دا سکون چې دی دا د بل توري سره مرچ کول یو ځای کول دا ته وایي. یعنی کم حرکت چې د ده سره به یو ځای کیږي. لکه دلته چې مثال راغلی دی حمزه په ده باندې فتح کسره او دمه ده. یعنی زبر زیر پیش چې ورته وایي. پر تا باندې سکون دی یعنی وړغندی. نو دا به موږ د جې سره یو ځای کوو. ات ات اوت اف اف اوس ار ار اور اف اف اوف ال 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 ام ام ان ان اون. الحمدلله دا به تاسو ته یو څه واضح سوي. دلته به موږ اوس راسو د شد رول چې دی. اوس شد چې ته وایي دا دوه لکه غاښونه رقم چې نه دا ته شد ده وایي. شد چې دی هغه یو به موږ دلته لاندې توري چې ورکړي دي شد چې دی هغه به یو موږ د سکون سره ادا کوو او یو به چې پر ده باندې کم حرکت پروت وي. لکه مثال دلته لاندې چې ورکړی دی تا پر تا باندې شده پروت دی پر ده باندې فتحه ده او د ده در مخه حمزه چې راغلی دی نه. نو موږ به دغه حمزه یوارې د تا سره یو ځای کوو. یعنی دا د سکون لکه سکون چې پر ده پروت وي او یو به چې پر کم چې پر ده حرکت پروت وي د هغه سره به ادا کوو. لکه ات ات داس به وایي نه ات ات اوت تا د حمس رول دی نه هغه زموږ سا جاري. دلته موږ په کلام درته واضح کوو. نو حرکت چې دی هغه خو تاسو ته به واضح سوی لکه زبر زیر پیش ته وایي نه. نو دلته الحمدلله پر لوړ دلته چې په خط باندې موږ ولیکئ دلته اول حمزه چې دی د تا سره یعنی دا د سکون سره یعنی دغه خبره یعنی موږ لږ د توازی کو نو چې تاسو وپیژنئ چې یو زما مطلب دا دی چې دلته موږ وایو د سکون سره ادا کول نه. لکه اوس مثال دا دوی تاج یو موږ دا د سکون سره ادا کوي او دا بل موږ فتح یعنی پر ده پرته ده یعنی زبر د ده سره مو ادا کوي یعنی چې کم پر ده حرکت دی نه. نو دغه رقم شد چې دی دا به موږ دوه وارې ادا کوو. یو د سکون سره او یو چې پر ده کم حرکت پروت وي. ات ات
ت او ت. شد چې دی یعنی په شدت سره ویل نه، لږ ټینګ وایي. اث اث اوث دا رقم به ادا کوو. بیا دلته دی میم مشدد رالی او نون مشدد رالی. شد رول خو لږ ما درته واضح کړي. هغه چې پر هر توري راسي لکه ما چې واضح کړي هغه رقم به وایو. دلته رالی دوه توري چې په هغه کې قاعده کې دا میم مشدد او نون مشدد چې دي. پر دې دواړو توري چې هر ځای راسي چې کله پر دې باندې شد پروت وي دا به موږ په غنه سره به وایو. یعنی غنه مطلب زموږ اواز پزې ته تلل. زموږ په اواز پزې ته لږ بیایو نه. ام 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 2 سکنډه به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، اواز به زموږ پزې ته ځي. دا به یوازې موږ په میم مشدد او په نون مشدد به کوو. دا باید تاسو خیال وساتئ. صرف دغه دوه توري چې دي پر دې به غنه کېږي او 2 سکنډه به موږ نیسو. ان ان اون دا رقم به موږ ادا کوو. یعنی دا سو میم مشدد او نون مشدد. موږ په موږ بل ورکه راوړو. دلته خو بیا دا رالی میم مشدد او نون مشدد. یعنی دلته چې عکس کې ورکړی دی دغه نشانی چې ورکړی ده چې دا موږ ادا کوو. اما زموږ دغه شین لیک چې کش سوي دي یعنی دلته به زموږ اواز پزې ته تلل. که تاسو ما په خپل پزه باندې دلته هلکه ګوته واروړي اما ام ام داس بیا راځي نه. اوس ما پزې ته ګوته قرار ټچ کړی وه په دا خاطر زما اواز واضح راتلی د پزې څخه. اوس که زه نون وایم څنګه وایم؟ نون مشدد ان ان اون دا بیا د نون مشدد. یعنی زموږ اواز به د پزې ته ځي. یعنی غنه مطلب اواز موږ پزې ته تلل. اوکې دلته موږ به نور درته واضح کو په قرآن مجید کې انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دلته دي قل أعوذ برب الناس. دلته په سره خط چې لیکل سوي دي دا نون مشدد راغلی دی. ناس دلته موږ درېږو نه سټاپ ساین دی په دا خاطر دا به موږ دلته څلور حرکت کشو او سین باندې سکون لیږي. نو دغه چې دی دلته راغلی دی قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یعنی تاسو ته واضح سوله دلته بیخي ډېر یعنی نون مشدد راغلی دی. په سره خط چې لیکل سوي دي دا نون مشدد دی. دغه رقم به زموږ اواز پزې ته ځي چې نون ادا کوو. نون مشدد او میم مشدد. نو میم به دغه رقم موږ شد پر راسي دغه رقم به سیم وایو. یعنی اواز به زموږ پزې ته ځي انشاءالله. دلته یو څو مثالونه دي. اول چې دی د میم د دی لاندې د نون د دی. اول به موږ د میم د پریکټیس وکړو څه. حمالة حمالة ح هلکې تورې دي. حم میم سره میم مشدد سره به یو ځای کو. ح باندې فتحه ده. دلته
میم مشدد سره یعنی دا د سره چې یو ځای کو یعنی دا د سکون سره یو ادا سو او دوام پر دا کم حرکت چې پروت یعنی فتح حمالته داس به ادا کوو محمد میم پیش لري یو حرکت ح باندې فتحه ده یو حرکت د میم مشدد سره به یو ځای کوو او غنه بکو اواز بس مش پوزیته ځي پر دال باندې تنوین دي محمد دبل توري ال حمزه الوصل دي د لام سره یو ځای کیږي میم باندې پیش دي د ز سره یو ځای کیږي زای پر ز باندې شد دي او ز به د میم سره یو ځای کو میم باندې کسره ده یو حرکت لام باندې دمه ده یو حرکت المزمل المزمل دبل توری فأمه ف یو حرکت حمزه پیش دی د میم مشدد سره یو ځای کو میم باندې دمه ده یو حرکت پر ها باندې پیش دی دا به دوه حرکت کشو فأمه لانجه توری پر لام باندې فتحه د یو حرکت د میم مشدد سره به یو ځای کو میم به بیا دوه حرکت ادا کوو چې مدې طبیعي دي دلته میم مشدد یعنی دوه وار به ادا کیږي او د سکون سره بل د حرکت سره لما دوه حرکت به دی کشو دلته ساده پیش دی په سا باندې د میم مشدد سره به یو ځای کوو ثم ولې میم باندې فتحه ده یو حرکت دی نه کشو پینا سین فتحه ده یو حرکت د میم مشدد سره یو ځای کوو بیا میم به موږ دوه حرکت ادا کوو عین باندې پیش دی د واو سره یو ځای کیږي دوه حرکت په نون باندې فتحه ده هغه یو حرکت دی سماعون دبل توری لام باندې فتحه د یو حرکت پر یا باندې پیش دی یو حرکت سین به د میم مشدد سره یو ځای کوو میم باندې پیش دی د واو سره به یو ځای کوو بیا دی واو مد دی او نون باندې فتحه ده یو حرکت لیسمون مو دوه حرکت و بیا دی کشو لانجه دب نو اوس موږ د نون مشدد رول جی ټوله اوس به دا موږ ادا کو جیم یو حرکت فتحه د نون به دوه حرکت ادا کوو د کشنی ولاړ الف چې دی مد بدل دوه حرکت دا ولاړ زوړ چې دی پر تا باندې زید یو حرکت دا به د نون مشدد سره یو ځای کو ډایرکټ نون باندې فتحه ده د حرکت چې پر پروت دی دا سره بیا ادا کو عین زیر لري د یا سره یو ځای کیږي دا به دوه حرکت ادا کوو یا مد دی میم باندې کسره ده زیر دی یو حرکت جنات النعیم جنات النعیم دلته کله جن شد پروت چې راځي په قرآن شریف کې لکه جنات راځي داس که بیا تاسو وګورئ اکثر راځي هغه دا رقم ویل کیږي جناتي اوکې دبل توری دی حمزه الوصل به د نون سره یو ځای کوو نون مشدد سره به یو ځای کوو نون باندې کسره ده یو حرکت بیا سین به موږ دلته څلور حرکت کشو پروتي ولسجه بعد حمزه راغلی دی دا مدخونه موږ ته ستنادي واضح کړي مد منفصل دی بیا به ان شاء الله دا هم درته واضح کوو
النساء النساء دا به دا رقم حمزه چې زیدي یو حرکت دی کشو بنا ای بنا کشوونه ای یو حرکت دبل توری النوري حمزه الوصل د نون سره یو ځای کوو نون مشدد سره بیا به نون دوه حرکت کشوو چې مدي طبیعي دی واو مد دادی دلته او را باندې زیر دی یو حرکت کسره چوته وایي النوري النوري اوكي لانج لیکن بلا بیالته د نون مشدد رول دی حمزه زید یو حرکت د نون مشدد سره به ځای کو په د باندې فتحه د یو حرکت دی بیا ان زما ګرانو خویندو تاسو که زما پر دغه باندې غور وکړئ فکر زما هر اواز د نون مشدد او د میم مشدد اواز زه پزې ته بیایم بې له ټچینګ چې زه ټچ نه کړم ولې زموږ پزه باندې لږ زور کوو نو زموږ اواز به پزې ته ځي کأن کاف یو حرکت حمزه فتحه د یو حرکت د نون مشدد سره به ځای کو په نون باندې فتحه ده بیا یو حرکت به دی ادا کو کأن دا کشنی کاف دی نه دبل توری واو باندې فتحه د یو حرکت پر یا باندې دمه ده یعنی پیش د یو حرکت پر میم باندې فتحه د یو حرکت د نون مشدد سره به ځای کو پر نون باندې زیر دی د یا سره یو ځای کیږي ها به د میم سره یو ځای کوو دلته نون بیته یا مد راغلی دی دوه حرکت به کشو ويمنيهم نی بکشو هم یو ځای کیږي دبل توری پر یا باندې فتحه د یو حرکت زو چې د پیش دی یو حرکت د نون مشدد سره به یو ځای کو نون باندې دمه یعنی پیش دی د واو سره به یو ځای کیږي د واو مد دا ورته وایي چې مدي طبیعي رول سره غلی دی او نون باندې فتحه د یو حرکت به ادا کو یظنون الحمدلله الله دې وکړي چې تاسو خوند ټوله پوه سوي یاست انشاءالله اوکې دلته بیا د شد رول راغلی دی لږ به نور دلته پسې نور واضح کو خوندو ته دا لوړ چې را ده پر را فتحه ده پر با باندې سکون دی پر دا بله با باندې فتحه ده دا موږ مثال ورکړی دی لکه دا بله با او را چې سره یو ځای سوي دي پر با باندې شد دی او پر را باندې فتحه ده نه دا لکه ما مخکې تاسو ته واضح کړله چې شد چې دی هغه یو د سکون سره ادا کیږي لکه دا د سر ده چې را د با سره موږ یو ځای کوو رب یو دی را د با سره یو ځای سره ده چې پر با سکون دی بیا با د فتحه سره ویل کیږي یعنی چې کم حرکت پر د پروت دی نو سیم دغه رقم پر را باندې دلته د بل توری چې دی پر را فتحه ده پر با باندې شد دی دا موږ رب دا دغسې ادا کیږي هلته موږ واضح کړی دی دلته چې دا رقم ویل کیږي ان دلته موږ دلته واضح کړی دی چې حمزه زیر دی د نون سکون سره یو ځای سوی دی ان بیا په دا بل نون باندې فتحه ده د یو حرکت ادا کیږي نو دا رقم مثال لکه اوس د څنګ ته بیت د نون مشدد چې راغلی دی دغه رقم مخکې هغه مثال ورکړی دی چې دغه رقم دی دوه وارې ادا کیږي شد رول چې دی نه یو د سکون سره
چې کوم د مخه توري هغه یو ځای کیږي د سکون سره او بل چې کوم حرکت پر د پروت چې د هغه سره به د موږ ادا کوو لکه ان دا بل توري ثم دا دغه رقم واضح سوي دي چې سا چې د هغه باندې پیش دي د میم سره یو ځای کو چې سکون راغلی دي یو ځای کیږي یعنی ورغندۍ بیا میم باندې فاتا ده نه دا بیا ویل کیږي ما دلته شد یعنی دا رقم ویل کیږي شد یعنی یو د سکون سره ادا کیږي یو د فاتا یعنی کم حرکت چې پر د پروتي حرکت مطلب زبر زیر پیش دوای نه نو دا سیم دغه رقم دی ثم لانجه دغه رقم توری چې عم عین فتحه د میم مشدد سره یو ځای کو عم بیا ثم دا دغه سویل کیږي من دا د نون مشدد رول دی من دا میم باندې فتحه ده د دال شده سره یو ځای کیږي بیا به دی پر د چې کوم حرکت فتحه پروت دی هغه به ادا کوو مد قل قاف غټ حرکت توری دی حج ان دا یو د شد د نون مشدد دلته راغلی دی ان زموږ اواز به په زده ځي غنه به کوو 2 سکند به ټایم ورکوو چېرته الحمدلله تاسو ته مو یو څه واضح کړله د میم مشدد او د نون مشدد او د شد رول چې څه رقم ادا کیږي څنګه به موږ وایو الله دې وکړي چې ټول خویندې به پوه سوي وي انشاءالله